سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني او د پاکستان لومړي وزیر په ټینګار سره ویلي چې له تېروتنو په زده کړه باید تېروتنې بیا تکرار نشي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو همکاریو او راتلونکي لپاره د ګډ کار وشي. په دې کتنه کې چې تېره ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ترسره شوه، عمران خان هیله وښوده چې دا سفر به د نورو سفرونو پرتله له لاسته راوړنو ډک وي. د ولسمشر ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او پانګونې په اړه ټینګار کړی او پرېکړه یې کړې چې د دواړو هیوادونو ګډه کاري کمیټه به په دې برخو کې د عملي او چټکو ګامونو لپاره زمینه برابره کړي. د دې سره سم ولسمشر غني تېر ماښام د پاکستان له ولسمشر عارف علوي سره په اسلام آباد کې وکتل. عارف علوي پاکستان ته د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره ګټور وباله. په دغه کتنه کې دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو، د سیمې د ثبات، امنیت او اقتصادي ودې، د بېوزلۍ ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو ملي خپلواکۍ ته د متقابل درناوي په اړه بحث او خبرې کړي دي. ښاغلي غني همداراز څرګنده کړې چې د سولې مشورتي لویې جرګې د استازو د اجماع غوښتنې پر بنسټ له پاکستان سره د نورمالو اړیکو د جوړولو په موخه یې دغه هیواد ته سفر کړی او هیله یې دا ده چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو لپاره نوی باب پرانیزي. په ورته وخت کې ولسمشر غني پاکستان ته د خپل رسمي سفر په لړ کې تېر مازدیګر دغه هیواد د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو او استازو سره په جلا جلا توګه وکتل. یادو سیاسي مشرانو پاکستان ته د ښاغلي غني سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او باور فضا د رامنځته کولو لپاره ګټور وباله او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عادي اړیکو او دوستانه مناسباتو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. ښاغلي غني په دې کتنه کې وویل افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو سره د منل شویو نړیوالو نورمونو پر بنسټ د ښو اړیکو او دوستانه مناسباتو غوښتونکی دی. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د کران مونتانا نړیوالې ټولنې په 13مه کلنۍ ناسته کې وویل سولې، ثبات او پراختیا ته رسیدل د هیوادونو ترمنځ متقابل درناوي او درک ته اړتیا لري. عبدالله په دې ناسته کې چې تېره ورځ د سویس په ژنیف ښار کې د آیا سولې، ثبات او پراختیا ته رسیدل یو خیال دی تر نامه لاندې جوړه شوې وضعیت کړه په اوسني وخت کې زغم او اجماع ته رسیدل یو فضیلت او اړتیا ده. نوموړي د افغان سولې بهیر په اړه په ډاډ کړه د افغانستان د دوستو هیوادونو په همکاریو د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅې روانې دي او همداراز یې هیلهمندي وښوده چې د هڅې پایله ورکړي. یو بل غیر مسؤل وسلوال، زورواکی او د ځمکو غاصب تېره ورځ په کابل ښار کې ونیول شو. کورنیو چارو وزارت وایي دغه کس چې عالم نومیږي او په مارتول مشهور دی څه موده مخکې یې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر امر هم برید کړی و چې په پایله کې هغه او 2 ساتونکي ټپیان شوي وو. له دې سره سم تېر مازدیګر د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د یو جومات مخکې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي چاودونکي توکي کشف او شنډ کړی شول. او د طالبانو یوه 9 کسیزه ډله په بغلان کې د سولې بهیر سره یو ځای شوه. یادو کسانو تر دې مخکې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې دولت ضد کړنې ترسره کولې چې بالاخره تېره ورځ یې له جنګ جګړو لاس واخیست او د سولې بهیر سره یو ځای شول. د بغلان امنیه قماندان نیاز محمد نیازمند زیاتوي یادو کسانو خپلې وسلې هم دوی ته سپارلي دي. کله یک اسلام هستیم، کله یک برادر هستیم، باید که ما و شما صلح کنیم، صلح باشیم، آرام باشیم، وطن آرام باشه. از این جنگ چی جور میشه؟ یک کفر خونی است، اسلامی است. ما از همه قبل که مردم چی میکرد ما را به هر نامای مخالف میگرفت، ما مجبور شدیم برآمدیم مخالف شدیم. ولی پس دیگه قماندان امنیت، مدیر امنیت، تمام شینا چی کرد قوما که بیایم پس در دولت صلح شویم. ما پس آمدیم در دولت صلح شدیم. دا زموږ پیغام دی او د مخالفینو دپاره که سوله کوي خدای دې راولي، که سوله نه کوي زموږ نظامي ارګانونه هر وخت په هره ثانیه په هره دقیقه مجبوره دي او غواړو دغه چې موږ په هر اقدام کې د دې لپاره آماده او خپل کار وکړو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.